بابا مونږ خو ښکار کوو منډې ترلې مو والې او دې هم سامان سره کېنولی او شرمخ راغې ویې خوړه او وجاءوا على قمیصه بدم کذب او هغه د دروغ وینې په دغه پورې کړې وه دروغ دا چې څه وي خلاف حقیقت د چیلې میلې وینې پې پورې کړې وه وی دا بچی د شرمخ خوړلی دی او بلکې یو روایت کې داسې هم بعضې علماو لیکلي دي چې یو شرمخ یې چېرته نیولی و راګیر کړی و هغه یې راوسوي دې شرمخ د بچي خوړلی بچی ده خوړلی کوی کې وغورځاو چې څنګه یې غورځاو حضرت جبریل علیه السلام په منډه خدای راوسو او دې کلک ونیو او د جنت نه ولا یو خشته ښکلې کمیس راوړه او هغه یې ورته په غاړه کې ور واچو او محفوظ یې لاندې کېنه چونکې قرآن شریف کې د دې ذکر دی بار بار یو ځل نه څو ځله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم د دې ذکر کړی دی نو په دې وجه څه مختصر خبره درته د دې دپاره کوم بني اسرائیل څه ته وایي په عربۍ کې بنون زامنو ته وایي اولاد او بچو ته او اسرائیل عبرانی لفظ دی د دو سیزونو نه مرکب دی د دو سیزونو نه جوړ دی یو اسرا او یو ایل ایل په عبرانی کې الله ته وایي او اسرا په عبرانی کې عبد ته وایي بنده ته نو اسرائیل معنا ده عبدالله د خدای بنده دا د اسرائیل په عربی کې معنا شو عبدالله د خدای بنده دا نوم نه دی دا لقب دی دا د چا لقب دی دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقب دی یعقوب علیه السلام د چا زوی دی د حضرت اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام د چا زوی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام پشت در پشت ابراهیم علیه السلام چې کله سفر وکړ د عراق د هغه واقعات مې د اختر نه مخکې د عراق نه سفر وکړ شام هغه زمانه کې د شام چې دا ټوله علاقې ته د شام اوس چې کوم فلسطین دی پکې او د اسرائیلو دا محدودې علاقې دي پکې دې ټولې علاقې ته د شام نو دې شام ته ابراهیم علیه السلام هجرت وکړ او چې په کوم ځای کې آباد شو نو هغې ته اوس هم الخلیل وی مدینة الخلیل دی اوسنی نوم هم دی مدینه ښار ته وی او خلیل د حضرت ابراهیم علیه السلام لقب دی دا ولا خدای ورکړی دی لکه څنګه چې زمونږ نبی علیه السلام مبارک مونږ په کلمې شهادت کې دا ذکر کوو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغې خلکو به کلمې شهادت کې دا ذکر کوو لا اله الا الله او بیا به وی ابراهیم خلیل الله او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي د خلیل متعلق وی خبر دا وی ابراهیم چې دی دا خلیل الله دی دا الله خاص دوست خلت خاص دوست ته ویل کېږي هغه دوستانې ته وایي چې کوم هغه پښتانه وي د زړه په کومې کې چا سره مینه ده چې دومره مینه د بل چا سره نه نو فرمایي نبی علیہ السلام چې ابراهیم چې زما کوم نیکه دی هغه خلیل الله دی او زه حبیب الله حبیب محبوب ته وایي د خدای خوښ د خدای پاک محبوب د الله محبوب نو د ابراهیم علیه السلام د وجې نه چې کوم ځای ته هجرت وکړه هغې ته الخلیل وی مدینة الخلیل دا اوس د فلسطین څه ده اوس هم ورته الخلیل ښار وی په تاریخ کې اوسنی نومی دی او په هغې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی اسحاق علیه السلام او د هغه د زوی د یعقوب علیه السلام قبرونه هم شته هغې هلته اوس هم دفن دي په دې الخلیل کې دوی اوسېدل ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې کله هجرت کو نو یو ورسره خپله بیبي تلې وه مشره د عراق نه بیبي ساره او یو ورسره رواره تلې و حضرت لوط علیه السلام
لوط علیہ السلام له خدای پیغمبري ورکړه، نو یو علاقه وه د صدوم علاقه ورته وایي، هغې ته یې ولېږه چې هلته خلکو ته دعوت ورکوه. هغه واقع چې ته به بل وخت درته وویم، خلکو د لوط علیه السلام نافرماني وکړو، ډېر غټ غټ ګناهونه یې شروع کړل. انجام یې دا و چې رب العالمین فرشتې راولېږلې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره. او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه خرابه بیماری کې مبتلا و، هغه د هلکانو دا خطرناکه او دا ګنده بیماری ده چې د ځنګل حیوانات هم خدای د دغه مرض نه ساتلی دي. د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي او د دوی دا غټه بیماری و. یو څو نور هم وي خو یو پکې دا وه. نو دا فرشتې چې پکې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او نورې فرشتې هم ورسره وې، د خشتو ښکشتو ښکلو هلکانو په شکل باندې رالل. خو لومبي ابراهیم علیه السلام ته رالل دی الخلیل ښار ته. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و، میلمه دوست و. میلمانه چې څنګه کېناستل، ابراهیم علیه السلام فورا کور ته لاړ. ګورې زه نه ویم، قرآن شریف وایي فما لبث ان جاء بعجل حنیز، فورا یې وله یو سخي رویت که او هغې راوړو میلمنو ته یې مخې ته کېښاف. رویت شوی سخي دی حلال که او وله یې رویت که او میلمنو ته یې کېښوده چې میلمانه هغې ګوتې نه وروړلې، هغه سخي له یې ګوتې یو ور نه وړلې. قرآن شریف کې الله فرمایي چې میلمنو ته یې کېښود او هغوی ګوتې یو نړې، نو په زړه کې یې یاره راغله. ابراهیم علیه السلام ویارید، ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کوله او ډاکه به یې غورځوله، نو د چا خوراک پې نه خوړه. د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځوي او د پرج نه وله ټول سامان راوالي هغه مو خوري، پوستکي ورته وغورځوي، په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي. غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله، غلې مهذبو. نو فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې هغه لاسونه یې وکتل چې دې غوښې له خو نه ورځي، ما خو ورته غوښه کېښوده، نو په اړه کې یې یاره راغله، او دا جوړ غله دي او دا رالل او په ما جوړ ډاکه غورځوي. رواج دا دی چې ګوتې نه وړي. چې ویارېد، نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه، پام کوه چې ونه یارېږې، فکر ونه کې. انا رسول ربک، موږ ستا د رب استازي یو، فرشتې یو، خدای پاک را لېږلی یو، ستا د رب استازي یو او د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی یو. زه د لوط علیه السلام قوم هلاکم. نو قرآن شریف پوی زه نه ویم. ګورې فلما ذهب عن ابراهیم الراع، چې کله د ابراهیم علیه السلام نه ګبراهټ ختم شو، وی دا خو فرشتې دي، ما خو پې بل ګمان کړی. نو یجادلنا فی قوم لوط، نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف پې الله وی ډېر زیات صابر و، صبر پکې ډېر و، رحم دل و رحم دل. نو بیا یې جګړې شروع کړې، باسونه یې شروع کړل چې دا د لوط علیه السلام قوم ولې هلاکوي او دا مه هلاکوي. رونو دې نه یو مسله بله معلومه شوه چې ګورې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، خو د غیب علم ورسره نشته. د غیب علم چا سره دی؟ تاسو وایئ یا الله سره. که وي ورسره نو چیلې سخې وله ولې روتو، بیا خو به ورته د مخکې نه پته وه چې دا فرشتې دي او سخې وله ولې روتو. یوه دویم دا ده چې دا یره او ګبراهټ پې ولې بیا راته چې دا قرآن وی ګورې زه نه ویم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یره تې لاړه، دا ګبراهټ پې ولې راته. لوی مقرب د رسول الله مبارک نیکه دی او یره پې راله، او چې بیا یره تې لاړه نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله. نو که د غیب علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلی، مخکې نه به ورته پته وه. د لومبي نه به یې ورسره باز شروع کړی و، دا وروسته ورسره بیا دا ولې و چې یره تې لاړه، نو وروسته یې ورسره باز شروع کړ. نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچه عقیدی چې د غیب علم به د چا سره وي. ګورې یاد ساتئ، د غیب علم یو پیغمبر سره نشته او نه مخلوق سره شته، دا د الله سره دی. د الله خاص صفتونه به مونږ بل چاله نه ثابتو، او که د خدای خاص صفتونه بل چاله ثابت کړل نو دې ته ګورې بیا خطرناکه ګناه ده، دې ته شرک ویل کېږي. الله دې متې وساتي. نو وی مونږ رسول ربک، ستا د رب استازي یو،
ګوره که ورته پته وه نو بیا ولې ورته د غیب علم وي نو خو ورته په هغې ته بیا ساجت و چې ورته وایي چې مونږ د رب استاد وي بیا خو به ورته پته مونږ د رب استاد یو. انا ارسلنا الی قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم پسې لیږلی شوي نو باسونه یې وکړل او ورته وایي ان فیها لوطا، وایي زما رواره چې پکې دی لوط، ځکه د الله قهر چې راشي خو اوچو سره بیا لامدم سوځئ هغې سره به څه کوو. وایي مونږ ته اډر شوی دی ستا رواره لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو، یو ښځه به یې پاتې کېږي، بیبي به یې پاتې کېږي او باقي به بچ کوو. او بیبي چې ده هغه قوم ملګرې ده، ابه پاتې کېږي په عذاب کې او ابه بچ کوه. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره، دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم، دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه، علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده. نو څه چل کوي د خدای شان ته ګوره، یو خوا دوی راغلي د عذاب دپاره او بل خوا د خوشحالۍ دپاره. هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه، بیبي ساره ولاړه ده نو هغې له زیري ورکوي، وی مبارک دې شه تاله به خدای بچې درکوي. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، زیرې وله مونږ ورکه چې تاله به خدای بچې درکوي، د هغه نوم به اسحاق او د اسحاق نه پس به د هغه بل بچې پیدا کېږي، د هغه نوم به یعقوب. ګوره خدای پاک دلته یو څو خبرو ته اشاره وکړه په دې ایت کریمه کې. یو خو یې دې اشاره وکړه چې بچې به دې پیدا کېږي او زلمي کېږي به، ولې چې ستا د نوسۍ پیدا کېږي، د نوسي ذکر یې وکړه او د نوسي نوم یې وله کېښوده، نو چې نوسۍ دې پیدا کېږي او نوم وله ما کېښود او معلومېږي دا چې دا زوی به دې په ماشوموالي کې نه مړه کېږي، دی به زلمي کېږي، واده به کوي او واده نه پس به بیا دله خدای بچې ورکوي. دام ته معلومه شوه چې اسحاق ری به در کوم خو لویږي بالغ کېږي بچي به یې کېږي، او د زوی نوم یې وله کېښود او د نوسي نوم وله خدای کېښود. د برنه وایه د دې نه لوی اعزاز کېدی شي؟ نه. بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه، نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت و؟ نو چا سره شو د غیب و علم وایه؟ الله سره. دا زمونږ د عقیدې خبره. نو ښځې مخ له څپېړه ورکړه، داسې څپېړه نه چې دا ځان خلک ټکی ووایي، داسې نه هلکه د ښځو خپل عادت چې کله تعجب کې راشي نو دا لاس دې مخ له راوبروي، دا د ښځو عادت دی، نو لاس یې دې مخ له راوبرو. ښه زما به بچي کېږي او زه خو بوډی عمر خو مې زیات دی. علما لیکي چې دې وخت کې عمر 100 کاله یا د 100 نه کم و بیش اختلاف پکې شته، او د ابراهیم علیه السلام عمر 6 کاله بلکې د هغې نه هم زیات دی. دا به څه کېږي؟ رب العالمین د فرشتو په ذریعه فرمایي به دا زمونږ فیصله ده. او مقسې وشوه، فرشتې لاړې او د لوط علیه السلام قوم یې تباه که او برباد شو، او لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د بیبي نه باقي بچ شو. او ابراهیم علیه السلام له د دې بیبي نه خدای پاک زوی ورکه، نوم وله الله د مخکې نه مقرر کړی اسحاق. اسحاق پسې وله خدای یعقوب ورکه، دا د مخکې نه خدای بچیو، یعقوب نوم یې وله کېښود، او د هغه لقب و اسرائیل، د خدای بنده، اسرائیل د الله بنده، لکه یو سړي یو نومي او د هغه یو جدا لقبي دی لقب شو. هغه یعقوب علیه السلام راغی خپل علاقې ته واپس، بابل علاقې ته، او د خپل ماما سره اوسېده، او بیا د ماما 2 لوڼې کړي دي. ناول یې یوه لور د ماما وکړله، لیا د هغې نوم و، د هغې نه وله خدای 10 زامن ورکړل. چې هغه وفات شوه نو بیا د هغې نه پسې د ماما بله لور وکړه، د هغې نوم راحیل و، د هغې راحیل نه وله خدای 2 زامن ورکړل، نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو. 10 د یوې مور نه د لیا نه، او 2 د بلې مور نه، د یو نوم یوسف دی او د بل نوم بنیامین دی. دا 12 بچیو شو، او 8 کاله یا 10 کاله د ماما سره خدمت وکړه، ګډې چیلې وله ورکړې، او بیا هغه ګډې چیلې راوستلې، او زه ځم او د خپل نیکه علاقې ته ځم او د خپل پلار علاقې ته ځم چې کوم الخلیل علاقه ده، ځکه ابراهیم علیه السلام هلته کې دفن دی
او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم هلته دفن دی. نو د عراق د بابل چې کم د دوی د ابراهیم علیه السلام اصل کلی و د هغې نه الخلیل ته رالل. دلته اوسېدل یعقوب علیه السلام چې اسرائیل لقب دی، دی دلته اوسېدل. کشر بچی چې کم د دویمې بیبي بچی و یوسف دله خدای حسن ورکړ. خشته داسې حسن الله ورکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی صفت کړی د حسن د یو بیبي یو ښځې د عشق په باب کې نمبر 1. او دویم دا چې رسول الله مبارکي صفت کړی دی، وی چې کله معراج ته لاړم او په معراج کې مې په اسمانونو کې حضرت یوسف علیه السلام ولید، نو یې ډېر زیات خشته و. وی د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای پاک هغه له ورکړی چې حضور پاک د حسن تعریف کوي خو خشته بی. بل د نبوت تا رڼا پکې ځلېدله. نو د یعقوب علیه السلام د پلار ورسره بې انتها محبت او مینه ورسره. او اوس هم دا قانون دی چې کله د یو سړي دوه ښځې وي او د یوې ښځې د بچو سره مینه او د نورو سره کمی، نو هغې له قار ورځي چې بابا د دغې ښځې بچو سره مینه کې او موږ سره مینه ولې نه کې. او بیا حضرت یوسف علیه السلام یو خوب ومولید، قرآن شریف کې د هغې ذکر دی، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا یو خوب مې ولیده، خوب دا دی چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته ټیټ شو، زما تعظیم یې وکړه او ما طرف ته سجده ولګوله. نو بابا وله تعبیر ورکړه، وی د نور او سپومې نه زه ستا مور مراد یو او 11 ستوري دا 11 سرونه دي، دا ټول به ستا تابع کېږي، ته به د دې ټولو مشر یې. نورونه یې اسیم قارو د هغه مېرنۍ مور 10 سرونه اسیم د ته غوسه و چې د پلار د سره مینه ډېره ده او موږ سره یې کمه ده. او چې د دې خوب نه بیا خبر شو چې داسې وخت به راځي چې دې کشر ورور ته موږ سر ټیټو، د ده خدمتګار به جوړېږو، د ده تابعدار به جوړېږو. نو بغض حسد یې ورسره شروع کړو. نو قصه اوږده ده، هغه پوره واقع درته نه ویم، همې مخکې ویلې د مقرره بیا به مو ویم. خو څه بانه ورته جوړه کړه، مشورې او میټینګونه یې وکړل چې دا یوسف پسې طریقه د پلار د مخ نه او د سترګو نه خوا کول پکار دی. نو بانه دا جوړه کړه، د ښکار بانه جوړه کړه د لوبو ټوکو. او یعقوب علیه السلام له رالل دا 10 بچي، وی بابا مونږ لوبې ټوکې کوو او دا یوسف ستا ډېر خوښ دی او زمونږ هم ډېر ښکلی رور دی، دې مونږ له راکړه چې ځان سره یې بوځو، مونږ به لوبې ټوک نلعب، لوبې ټوکې به وکړو او مونږ به د حفاظت کوو. حضرت یعقوب علیه السلام یریده پې، وی نه انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. د علاقه کې شرمخان ډېر دي، تاسو ښکار لځئ، هسې نه دا ماشوم بچی مې د نه شرمخ چته ونه خوري، تاسو به غافله یې او تاسو په ښکار کې په منډو ترړو یې دې به د نه شرمخ وخوري. هغې وی نه بابا داسې چته کېږي، مونږ به د انا له لحافظون، مونږ به د حفاظت کوو او مونږ له دې راکړه زمونږ رور دی، مونږ چې دې شرمه خوري مونږ 10 په مخ کې خوري نو وروستو به دې خوري، مونږ په چته تللي یو چې په ده به شرمه حمله وکړي. فلما ذهب به، قرآن شریف کې الله تعالی ذهبوا به دوی بوته، نو والقوه فی غیابة الجب، قرآن شریف کې الله فرمایي چې څنګه د پلار اوچتې که نو ښکلاو به، یو وی مال یې راکه، بل وی مال یې راکه چې پلار ورته ګوري، نو چې د پلار د نظر نه اخوا که نو په څپېړو یې پې شروع کړه. ځکه نه وی ستوري دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، ځکه نه شابه انور او سپومې دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، نو چته ور اخلاصو به یې وهټکاو به. نو دې مېرنو وروڼو کې یو ورور و یهودا، د هغه پې رحم راغی، هغه ته کلک واغېسته، وی نه ظلم مه کوئ، ولې زیاتې کوئ تاسو؟ نو ټول لونه ده ته غوسه شو، وی خطره ده پرکې تام نه پرېږدوي. فیصله یې په دې وکړه، وی ګوره ماشوم دی او خشته ښکلی دی، بیا پلار شریک رور خو دی، وی داسې نه وجنو، یو شرک وي دی په دې علاقه کې او په هغه شرک وي کې به یې ورغورځه. چېرته قافله به راشي او یو بیسي یا به پکې مړ شي او په دې کوي کې دننه ماران دي لړمانان دي او شرک وي دی، مونږ خو به چغې نه ورو که نه ځو بسې.
قرآن شریف کې الله فرمای وی یوې رو پاغه توی کې ورغورځه او دوی ترې راغلل او کمیس یې ته وویسته روغ چې کله یې ورغورځو نو کمیس یې ته وویسته او یو ښکار یو صحرایي چیلی چې ته ښکار کړې وه د هغې په وینو کې هغه کمیس ککل که او رالل پلار له وجاءوا على قمیصه بدم کذب پلار له رالل بابا مونږ خو لوبې ټوټې کولې او منډې ترړې موالې انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بابا مونږ خو ښکار کوو منډې ترړې موالې او دیم سامان سره کېنولی او شر مخ راغې ویې او وجاءوا على قمیصه بدم کذب او هغه د دروغ وینې په دغه پورې کړې وه دروغ دا چې سیوې خلاف حقیقت د چیلی میلی وینې پې پورې کړې وه وی دا بچی د شر مخ خوړلی دی او بلکې یو روایت کې داسې هم بعضې علماو لیکلي دي چې یو شر مخ یې چې ته نیولې و راګیر کړی و هغه یې راوسوي دې شر مخ د بچي خوړلی بچی ده خوړلی کوی کې وغورځو چې څنګه یې غورځاو حضرت جبریل علیه السلام په منډه خدای راورساو او دې کلک ونیو او د جنت نه والا یو ښایسته ښکلې کمیس راوړه او هغه یې ورته په غاړه کې ور واچو او محفوظ یې لاندې کښېنه یعقوب علیه السلام له چې زامن رالل او دا قصه یې ورته وکړه بس هغه وی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وی دا مو د ځانه قصې پسې جوړې کړې صبر وکوم بس صبر ډېر ښه شی دی او الله به زما مدد کوي الله به مې مدد کوي او واقعي که څوک چا سره زیاتي وکړي او ظلم وکړي نو د هغه منډه چا پورې ده بیا الله پورې نو یعقوب علیه السلام پیغمبر دی وی الله به زما مدد کوي زوی یې هلته پروت دی او علما او ورته وایي چې څنګه یې ورته کمیس وي دا کمیس دی وګوره د وینو شور پور دی او دا ستا د بچي وینه ده شرمخ یې راوستی دی شرمخ ته وایي وی ستا څه مجال دی چې زما بچی دی خوړه شرمخ ورته وایي دا د پیغمبر معجزه ده ګورې ښه چې حیوانات پیغمبر سره خبرې کوي وی موږ بعد د خدای د پیغمبر غوښه خوراک منع کړي شرمخ له خدای دا اوس پړه کې ور واچوئ مونږ له خدای د پیغمبر غوښه خوړل منع کړي دي الله ورته پړه کې دا ور واچول نو شرمخ له د غیب علم نشته خو دا د یعقوب علیه السلام معجزه ده د پیغمبر نه یا د پیغمبر په مخ کې چې یو کار داسې وي چې هغه د عادت نه خلاف هغې ته معجزه وایي دې ته معجزه ویې نه کوي معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نه صادرېږي همیشوالي نه او علم کې همیشوالي وي هغه هر وخت عالم سره وی عجیبه شرمه خو ډېر هوښیار نو وی زما بچی یې وجه او کمیس یې ترې وغېسته دوی دقه دی اوس خطا شوي وو پارسیبانان وی دروغګوره عقل نه باید وی د دروغجن عقل نی چې لکه کمیس وشلوی که نه دومره پې تلواره و کمیس یې ترې وغېستی و وی ناشنه هوښیار شرمه خو زما د بچي نه یې کمیس روغېستی دی او هغې خوړلی او بیا کمیس په وینه کې لړلی دی 3 ورځې حضرت یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی او په ډېره لږه فاصله کې د یعقوب علیه السلام نه پروت دی او ورپسې جاړي نو که یعقوب علیه السلام له بیا درته ویم د غیب علم و نو په دې کوی کې به د خپل زوی نه خبرېده او که به نه خبرېده ورغلی به او برقه به یې ښکته کش و او رسی او خپل بچی به یې راوچت کړی نو بیا درته ویم چې د غیب علم چا سره دی رب العالمین سره قل لا يعلم الغیب الا هو قرآن شریف کې الله فرمایي وی ستاسو زما منځ کې فرق دا دی چې کم علم هغه ستا په دې حواسو تا ته نه معلومیږي او ستا په عقل تا ته نه معلومیږي دغې ته غیب وی دا علم ګورې ما سره دی تا سره نشته په دې زما په صفت کې به ګورې ما سره ځان نه شریکې خدای په دې ډېر خفه کېږي چې د الله په صفت کې څوک الله سره ځان یا بل څوک شریکوي 3 ورځې په کوی کې دی قرآن شریف کې الله فرمایي قافله روانه ده په لاره د اوبو ته ایجاد شو نو کسان یې ولېږل وګورئ لکه دلته چې ته کوي وي اوبه راوړئ نو هغه اوبو والا ډله لاړه
نو برقې ورښکته کړه کوي ته د اوبو په غرض اخو اوږد پیو شا لرې چې څنګه یې ښکته کړه یا یوسف علیه السلام برقې پورې ونښت یا د شپږو کالو دی یا د اوو کالو چې برقې راویستله ورپسې خشته ښکلې ماشوم یې نښتې ده قرآن شریف کې الله فرمایي وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بدعاء هغه ماشوم یې راوست خوشحاله شو دا خشته ماشوم دا به اوس مونږ خرڅو دا خو به ډېرې پیسې وکړي خلاصه دا ده چې مصر ته یې بوته او په مصر کې خرڅ کړه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین په خرڅ شو او چې خرڅ شو اوس د الله فیصله جدی د بنده جدی چا واغشته علما لیکي لاول یو بوډۍ ښځې واغشته او د بوډۍ ښځې نه پس بیا د عزیز مصر واغشته کم چې د مصر وزیر اعظم څوک وایي د بادشاه وزیر اعظم او څوک وایي چې نه وزیر داخله چې کم د پولیس مشري او د فوج مشري دقه وزیرو هغه واغشت او کور ته یې بوته او بیبي ته یې ویې راشي او خشته ماشوم مې په بیه واغشت بیبي نوم یې زلیخه و چې هغې ورته وکتل دې ماشوم ته نو د زړه مینه یې ورسره پیدا شو خاوند ته وایي پام کوه ګورئ وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان يرفعنا ونتخذه ولدا سړی ښځې ته وایي د دې ماشوم ګورې خیال ساته ډېر مبارک ماشوم دی مونږ له به فایده راکړي ښه که دې مو خرڅو ډېره لویه پیسه به وکړي او یا بیا ځان له بچي کو بچي هم نشته دی یوسف علیه السلام لویده د زلیخې سره نوجوان شو چې نوجوان شو دا یوسف علیه السلام نو زلیخه پې عاشقه شوه غم کې مبتلا شو کور کې دننه دی عشق پیدا شو او زلیخې ته د ګناه مطالبه وکړه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دننه ته د ګناه مطالبه وکړه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك یو دروازه نه ابواب لفظ دی یو دروازه بله دروازه بله دی بند کړنې او ځان یې ورته ډولې کړی او دی یې دننه ګیر کړ او ورته لاول لګیا دی وایي څنګه ښکلې مخ خدای درکړی ځان ته یې رامایل کوي ورته پته ده چې هلک خو ډېر هوښیار دی او نیک دی په دې کور کې دننه ما ته ګوري قدرې نه غلام دی پکې ما ته کتل نشته او د نیکۍ پته خو ورته لګي مخ دې څومره ښکلی دی وایي ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي سترګې دې څومره ښایسته دي وایي ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي او بیا تې مطالبه وکړه او چې مطالبه یې څنګه وکړه نو یوسف علیه السلام تې منډه کړې او دا ورپسې ده قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون من دې کړې وی د خدای منافرماني وکړم ما له خدای خشته وجود ډېره راکړه چې زه پې ګناه وکړم او ستا خاوند زما مجازي رب دی اما له ډوډۍ راکوي جامه راکوي نو د هغه په ښځه لاس پورته کړم دا ظلم وکړم داسې خو نه کېږي واستبق الباب وقدت قمیصها من دبر والف یا سیدها لدى الباب چې من دله بار ووتل زلیخه ورپسې لیونی ده او د کمیس دی نیولی چې بار ونځي خلک خبر نشي او راټینګ یې کړم نو شان یې وله کمیس وشلاو خو چې څنګه بار ووتل نو الف یا سیدها لدى الباب نو د ښځې د زلیخې خاوند دروازې ته مخکې ولاړ او ورسره خپل پولیس والا او دا خلک هم دي رومه میانځ کې یو ټکې درته وایم ما تاسو د تېره جمعه ویلو چې موږ په دې جومات کې کار شروع کوو تېره جمعه مې درته ویلې بره چت شروع کوو او په هغې انشاءالله موږ لنټر اچوو ځکه خلک ډېر شوي دی لاندې نه ځایږي او بل تاسو ته مې دا ویلو چې دلته الحمدلله د قرآن شریف درس دی نو لاندې دلته کې منظم کېږي د درس هم ضرورتي بره دپاره او بیا په وړي کې موږ ته زیات تکلیفي نو بره موږ چت شروع کوو نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستان دي نو لږ د زړه اخلاص نه تعاون پکې وکړئ یو خښته خدای پاک څوک مهربانه کړي چې هغه خښته مو واغېسته بار پرته ده
او څه یو 50 بولې سیمټ هم بل ور ما ته چا ټلیفون وکړ یو دوست وایي زه به درته واخلم او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چنده نه غواړم، نه په کوڅو کې څوک ګرځوم او نه چې یارانو دوستانو پسې ټلیفونونه کوم چې راوړی. دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې نو تاسو په دې خوښ یې چې ستاسو څه ناسه تعاون پکې شامل شي نو د درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې هغې کې بس تاسو خدای پاک حصه وکړي. نو چې کم دوستان د چا نور هم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې ځکه موږ ته د سیمټو ضرورت وي یا د کرش او د شګې په ذریعه کې نو تاسو ما ته یا فایض احمد صاحب ته ویلی شئ چې هغه خدای پاک دا کار انشاءالله موږ کوشش کوو چې د هفته کې دا کار هغه انشاءالله شروع کړو او دعا هم کوئ چې خدای پاک یې په خیر سرته ورسوي. نو بار سړی ولاړ دی یوسف علیه السلام هم ورغی او زلیخا هم ورغل. او بادشاه خو یوازې نه وزیر اعظم صاحب هغه سره پولیس والا دي نور وزیران دي ورسره د دنیا خلق راځي خلق دی وزیرانو له نه راځي دی ټول ارسو لیدل والف یا سیدها لدى الباب باز زلیخا ډېره زیاته هوښیاره دا ښځې هوښیارانې وي مکاره هوښیاره زر فورا وی چې دا خو زما یا د خاوند مخکې لاړه وی به چې د نوکر نه مطالبې کې او او د شرمولم ټولو وزیرانو ته دنیا ته او د وزیر د ښځې مسله خو بیا ډېره زر مشورېږي. هسې عام خلک چې هر څه کوي پته نه لګي خو چې د وزیر ښځه یا وزیره سروانې معنی وکړي هغه اخبارونه ولیکي دنیا ته پته لګېږي. لکه هغه یوه ښځه وکړه چې جج نه په دغه راټوپ کړي په چتری راټوپ کړي هغه څونه دنیا ته بیا پته ولګېدل مرداره. نو بهر کې ښځه هوښیاره وه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. وی دا هغه چا به څه سزا چې ستا په ښځې لاس راوچت کړه دله به یا جیل ورکې یا به وله سخت عذاب اوس ورکې یا به یې جیل ته لېږې. یوسف علیه السلام څه وی وی دا دې لاس راچولی دی ما لاس ته دې ورچولی. نو موجوده خلق دغه وخت کې چې کم خلقي نو بیا د غلام مرسته کوي او که د بیبي مرسته کوي د بیبي مرسته کوي. نو چې کم خلق هغوی ټولو د بیبي مرسته وکړه وی نه صاحب هلک لاس ورچولی دی بیبي رښتونې ده غلطي د دې نشته غلطي د هلک ده. او الله څه وایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان رب. هغې خو قصد وکړه او یوسف علیه السلام بم قصد کړی وی خو که د هغه زړه کې الله وی زما مینه او زما د خدای دلایل نو پراته داسې څوک بیا ټینګېدی شي لیکن هغه په زړه کې د ما برهان او دلیل پروت او بعضې علما وایي چې ابراهیم علیه السلام ورته خدای پاک را متشکل که او کونټه یې ورسره وه نو خدای پاک یوسف علیه السلام وسات. یوسف وی دا زما غلطي نه ده یو ماشوم بچې چې ته راغلی دی وزیر صاحب له څه کار له مورې راغلی ده او ماشوم بچې د سینې سره پروت دی. هغه ماشوم بچې دی خو په قطار کې ولاړي زنانې یو طرف ته ولاړې چې وزیر صاحب به مې کار کوي بچې د مور پې خوري مورې په انتظار ناست سره وزیر صاحب ته دې کې بچې خوله د تینه لرې کړله او بچې اواز شروع کړ وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف کمیس وګوره ماشوم وی که دا کمیس ته مخې نه شلیدلي نو دې دروغجن دی او ښه رښتونې ده ځکه دې پې ورته نو هغې ته جامې شلولې دي او که کمیس د شا نه شلیدلي نو بیا ښځه دروغجنه ده ورې رښتونې دی ځکه د منډه واله او ښځې ورپسې شا نه منډه والې ده. نو که بل چا دا خبره کړې وه نو چا به نه وه منله او د ماشوم د خولې ده او تیرودونکي ماشوم او بیا د قوم د وزیر اعظم صاحب د خاندان ماشوم دی نو هغه خلکو وی خو ماشوم خبرې خو نه کوي او د ماشوم خبرې وکړئ دا ټیک وی. یو څو ماشومانو په ماشوموالو کې خبرې کړې دي یو پکې دا دی چې کمیس یې ولا وکړ الله فرمایي فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وی کمیس یې وکړ اده شا نه شلېدلی پته ولګېده چې غلطي د چا ده د ښځې ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف وګورې دا خبرې نورې بارونه کې ښه بس خاموش او ښځې ته څه وایي وی د خدای نه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده. نو دا غټ خلک په ښځو کمزوري وي
یعنې دې وخت کې ښه مضبوط کوتک او د زلیخې ملا چې ښځه دې په شرمونو وشرموله او یا د ځان نه جدا کړې وه چې زه لرې کېږه دا دې څه وکړل او یا سخته سزا ورکړې وه نو صرف دونه ورته وایي وایي بخښنه د خدای نه وغواړه نه د بخښنې خبرې دي بخښنه خو به بېشکه د خدای نه غواړي او مضبوط کوتک غواړي داسې وخت کې خدای دې مسلمان د داسې حالاتو نه سره ګران کار دی سر کار هم نه دی خدای زموږ ستاسو حیا محفوظه کړي مسئله ختمه شوه دلته یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه او یوسف علیه السلام هم د خدای نه سوال وکړه ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه خدای زما جیل خوښ که دلته پاتې کېږم دا غم سبا بیا پیښېږي بله ورځ بیا پیښېږي بله ورځ بیا پیښېږي نو جیل ته لاړ په جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو جیلیان دی هغوی هغه یو کس او دواړو وی مونږ خوب ولیده بلکې بعضې علما وی یو خوب نه ولید دروغ یې وی خو خیر ظاهر کې راځي چې دواړو خوب لیدلی دی او یوسف علیه السلام ته به خلکو خوبونه وی او ده به یې تعبیر ورکاو نو دې له رالل یو ورته وی ما خوب ولید چې زما په سر د ډوډو ښکاری پرته ده او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی بل وی ما خوب ولید چې د بادشاه مخکې ولاړې او د انګورو نه جوس وباسم او په بادشاه اسکم یوسف علیه السلام ورته سره توحید نصیحتونه وکړل دې دواړو ته او بیا وله تعبیر ورکړه دا دواړه څوک وو دا د بادشاه خاص نوکران چا لمسولو چې بادشاه ته زهر واچوي پیسې به در نو چې دا کم ډوډۍ والا نوکر و نو ده په ډوډۍ کې زهر واچول او چې دا کم اوبو والا نوکر و د اوبو د جوسو خدمت پې کو د شربتونو هغه وی یاره بادشاه ته ولې زهر واچوم هغه وانه چول ویرې چې کله دواړه مخامخ ډوډۍ هغه راوړه او د جوس راوړل نو د دې جوس والا رحم را هغه خو پکې زهر نه اچولی وی بادشاه سلامت دا ډوډۍ مخوره دې کې زهر بس خدای هغه کې راوسته ډوډۍ والا وی چې ده خو مچولی دي سلام کړی وه وی بادشاه سلامت دا شربت بس که دې کې زهر دی بادشاه وی دا څه مسله ده هغه شربت یې م راواغېسته او هغه جوس یې م راواغېستل هغه په څارو په حیواناتو وخوړل نو جوسو کې زهر راونوتل او په ډوډۍ کې راوختل وی دی تاسو جیل ته ځئ ستاسو په معامله به وروستو خبرې کوو نو چې دا خوب یې بیان که نو یوسف علیه السلام ورته وایي وی تاسو کې دا یو کس چې دی اما احدکما فیسقي ربه خمره ته به په خپله نوکری بحال کېږي ته به هم اقسې په بادشاه جوس کې او دا بل چې دی فیسلبو فتاکل النار طیر من رأسه ته به په سولی کېږي د سر نه به د مارغان غوښې تختی او چې دا کم ورته پته وه چې دی خلاصېږي نو وی اسکرنی عند ربک وی چې ته خلاص شې نو بادشاه ته ما یاد کړه چې یو مظلوم قیدي په جیل کې پروت دی ته د څه غم وکړه زمانه پکې ډېره تېره شوې نو الله دلته خفه شو ځکه چې پیغمبر ته پکار دی چې دی مخلوق تاړو ځان نه محتاج کوي چا ته ځان محتاج کوي ګناه نه ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ټکي ووې نو فلبسا فی السجن بضع سنین نو یو څو کاله مې په جیل کې نورم ور واچه چې ته د بادشاه نه ولې مدد غواړئ او د هغه نه خدای یې یېره کړه چې لاړه چې کوم بحال شو هېر شو ډېره موده پس بادشاه خوب ولید إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات دا خوب چې شنه وږي دي او څه اوچ وږي دي او اوچ تاو دي او څه سربې غواګانې او څه ټپې دي ټپې لګیا دا سربې خوري وی ما له تعبیر راکې نو چا وی موږ په تعبیر نه پوهېږو هغه هلک ته یاده شو اوهو زما یو دوست و په جیل کې هغه خو ما ته سوال جواب هم ویلي و ما نه هېر شوی دی هغه د خوبونو ماهر دی د تعبیر وی صاحب داسې زما یو ملګری دی ما له مخکې هم تعبیر ایستی ما ولېږی چې تعبیر ته یې وغواړم ای ورشه جیل ته لاړ شه یوسف علیه السلام وله تعبیر ورکړه وی بادشاه ته ووایه چې اووه کاله به فراخسالي راځي بارانونه به او داسې فراخسالي به چې څومره غلط تاسو راوټوکېږي نو دا سره د وږو سنبال کې اوس هم چې غنم یا جوار په وږي کې دننه یې نه خرابېږي او چې د وږي نه یې لرې کړي نو بیا چینجې وایي سره د وږو سټور کې سنبال کې بیا به اووه کاله قحطي نو خلک به راځي ستاسو نه به غله غواړي
نو چې بادشاه ته د خوب تعبیر را رسید وی دا هلک راوباسئ او یې صاحب ډېر مظلوم دی ډېره موده یې په جیل کې تېره کړې ده او ما ته یې ویلي خو ما نیر شو وی یې راوباسه نو چې کله یې راوسته او یا بادشاه ځان ته پیش که وی تا له خو خدای ډېر پوی او علم درکړی دی تا له وزارت درکړم کم وزارت ته له درکړم اوس خدای پاک دلته نو اوچتوالی بیا شروع فی تلال غلام شو خرس شو رونو وهه غلام شو خرس شو زلیخې ته ورسېد د ګناه نه م خدای بچ که جیل ته لاړ اوس بیا ترقي شروع شوه ان مع العسر یسرا الله وی سخت سره اسانتیای بادشاه خپله پیشکشي کوي وزارت درکوم کم یو درکم وی ان او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ما لدا وزارت زراعت عهده راکه خزانه نه زراعت ځکه د ځمکو خزانه خو زراعت دی که نه ولی چې دا ټول نظام دله ټیک کم انی حفیظ علیم او ما کې دوه صفته دي ګورې ښه یو تجربه مې شته ما له خدای علم را کړی دی او بل ګورې زه کرپټم نه یم د پاکستان د وزیرانو په شانتې حفیظن زه ډېر حفاظت کوونکی ما د خزانې به دې داسې حفاظت کوم لکه چې ښه مزېدار حفاظت یو پایي به دې مرانه نه خرابېږي د پاکستان صدر او وزیران بني هغې په شان بني دا پکې ما رضا نه اوسوی هغه وخت کې پاکستان نو خیال دې راغی داسې کرپشن والا لکه چې زمونږ دا دي علما وایي د وزیر دپاره دا دوه صفتونه پکار دي یو پویه پکار ده د وزیر دپاره او یو امانتګري والا پکار ده دا دوه صفتونه خدای دې موږ له داسې وزیران راکړي نو وزیر زراعت چې وزیر زراعت شو نو د خو هر څه په لاس کې نو قلعه زرغونه شو سنبال یې کړه چې اووه کاله قحط راغی نو خلک به راتلل غلې پسې نو اختیارمن حضرت یوسف علیه السلام دی او دی وخت کې خدای دی بادشاه که بس بادشاه ته ورسېد خلک به راتلل د یعقوب علیه السلام په علاقه کې قات راغی چې قات راغی بچو ته وي بچو چې ته د ډوډۍ انتظام وکړې خو داسې حالت دی چې یعقوب علیه السلام بچي پسې جاړي قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمائی وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ دا غم نه سترګې تکې سپینې شوې ړوند شو ړوند د خپل دوی پسې جړل به او سترګې تکې سپینې راووتې د سترګو دا توروالی هم ختم شو جړل به بیا درته ویم که د غیب و علم ما سوا د الله نه بل چا سره وي او یعقوب علیه السلام سره وي پته به ورته وکړه به ورته نه وبیا چې ورېږه جیل ته ملاقات له خو به ورته لاړ شه یو الله سره دا علم دی ګورې ختم څوک نه کي نو بهر کې سترګې سپینې شوې جاړي ورپسې هله بچو لاړ شئ څه غله مله خو راوړئ نو دوی رالل یوسف علیه السلام لا اوس د خو خشته تاج په سر دی په تخت شاهي ناست دی هغه حالت نه دی پروټوکول پولیس پوج مخکې وروستو تاویږي را تاویږي ویې نه پېژن جمع پونچي لږه ورکړه موږ راغلي یو کوم ځای نه راغلی هغه وپېژندلي دیو نه پېژن شکل یې بدل دی هغه وپېژندل چې خړ پړ دی کوم ځای نه راغلی موږ صاحب دا دغه نه راغلي یو دا وادي کنعان هغې نه رالو او دقسې پلار مو جي پیغمبر دی او په سترګو باندې ړوند دی ډوډۍ درک نه لګي موږ له څه شی راکړه څومره څو وروڼه یې چې موږ یولس یو لس راغلي یو او یو ورور مو ماشوم دی هغه مو پرېښی دی او یو ورور زموږ بله مو هغه موږ نه شرمښته کول موږ راغلي موږ له راک وی ښه یولس یې دروغ خو نه وایه نه جي دروغ نه وایو یولس یو په کور کې د قافلې نه تپوس وکړه وی د یولسو کسو کنټرول وله ورکړې او ور یو خبره ته کوم چې دا خلاص شي بیا به م بل لور راولې که بل م راوسته نه به درکو ځکه چې بیا به مونږ ته دروغ ویلي چې ما ته پته ولګي چې بل شته که نشته یاره پلان خو به نه راپرېږدي خو څه چل به کوو غلی ورکړه او نوکرانو ته وي دا پیسې میسې چې کم راوړي دي دا وله په دا بوجونو کې بندې کې چې دا هلته ورسې ویس پړي نو پلار خو به مې خوشحاله شي که بابا به خوشحاله شي چې پیسې واپس شو چې دوی لاړل پلار ته صفت وکړو بابا ډېر ښه بادشاه و زمونږ یې ډېر زیات قدر وکړو او غلیب ښه ډېره راکړه او چې بوجونه یې واړو ای بابا هغه پیسې هم راته واپس کړي دي خو بابا راته یې ګورې دا ویلي دي چې هغه بل لور مونږ ورته د یو ورور زیاتي راوړې ده چې بل لور به راولې مونږ لا چې بیا غله خلاصه شوه تل هغه بل لور راولې نه الامن کو
په تاسو اعتماد وکم لکه مخکې چې د یوسف په حق کې مې د باندې اعتماد کړی دی دې نه در کوم دې به مړاله مړ کړې بابا قسمونه درته خورو قسمونه درته خورو او ګورئ که لاړ وی به چې دروغ هم راته وی او دا قافله کې ځو یوازې خو نه ځو قسمونه درته خورو دا پرېږده را سره ښه د بچې بویې ځای وګورئ حفاظت یې کوئ نو راوسته نو چې راوسته نو یوسف علیه السلام حکم وکړه دا میلمانه دی د پیغمبر بچي دي دوه کسان په یو کوټه کې وله ورکئ هوټل کې یو کمره کې دوه ورکئ او آزاد دي سملې او ډوډۍ موډۍ انتظام یې وکړئ چا به مخکې کېږي دوه کسان مشران مخکې کېږي مشران یې ولاړ دي دوه مخکې شو بیا دوه ورپسې بیا چې چا نمبر دی مشر آخر بنیامین خو د ټولو کشر یوازې پاتې شو نو دی لږ په ژړا شو ولې جاړې یاره وی زما یو ورور یوسف کاغه جم دی اوس په ما سره یو کوټه کې هغه هم لاس اما ما سره وی خیر د مخه پکېږه زه به در سره په دا کوټه کې څومره ته خو د پیغمبر بچې ستا به زه قدر کوم څومره دی وردن نه شو یوسف علیه السلام ورته قصه وکړي زه ستا هغه خپل ورور یم هېڅ فکر چې ونه کړې زه دې پاتې کوم د دوی نه پسه چل ول ته به غږ نه کوې خوشحاله شو سار لی ورته غله بار کړه او د الله په حکم فیصله د بره د الله نه کیږي چې په کوم جام به غله ورکوله نوکرانو ته یې وې دا د بنیامین په بوجه کې ومنډې پټه غوندې هغه یې ورته ومنډله او چې خان بار شو نو اعلان وشو وی ای قافلې والا د بادشاه جام روک دی سرو زرو والا جام که چا سره یې راکې دی یې راوغوښتل اله هغې وی مونږ غلا کوو مونږ خو د یعقوب پیغمبر بچي یو مونږ غله خو نه یو نه وی دا جام روک شوی دی وی ښه نو یو خبره د تفتیش کو که د چا بوج کې روت څه به وی د چا بوج کې چې روت زمونږ د پلار قانون دا دی چې به ستا غلامي د یوسف علیه السلام قانون دا نو د مصر او د یعقوب علیه السلام د زمانې قانون دا چې غل سره به غلا روت هغه به غلامي کوله وی دا خبره ټیک ته وی ولټئ فبدأ بأوعیتهم قبل وعایه قرآن شریف کې وی دا ولې د بنیامین نه شروع کولی چې څوک شک ونه کړي د هغې بوجونه یې ولټول هغې کې راونوتل د بنیامین په بوج کې شی راووت ولیدل شی پکې شته که نشته هغې څه وایي که د غلا وکړه ان سرقه فقد سرق اخ له د یو بل لور یوسف هغه هم غلو عیاذا بالله ګوره الزام لګې فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم ولکه خبره پټه کړه جوش خو راغې خو خبره پټه کړه دا اوس چېرته ښکاره کولی شم صبر کوه خیر دی ایثار کا هغه نور ورته وي مونږ کې یو کس ایثار کا او ګورې که پلار له لاړو ګورې پلار مري راته وی نه ظلم نه کوو چې د چا په بوج کې هم شي مونږ دی بی بل نه بهر کې دی رخصت شو دا مشر ورور ورته وي داسې کار دی چې زه خو نظم پلار سره به سترګې سینګ لګو ای بچی هلته یوسف او دلته کې هم دی دا نور چې دا بابا وي دغسې دوی د غلا وکړه رانه پاتې که وی بیا هم را سره ټګي وکړه ګورې بیا هم ټګي وکړه څه موده تېره شوه څه موده تېره شوه نو دې بچو ته وایي ای بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من رحمت الله بچو لاړ شئ د هغه یوسف تکلم وکړئ او دا هغه بل بچي تکلم وکړئ د خدای د رحمت نه مه غافل کېږئ الله مهربانه بادشاه شب یې وګرځئ ماله دا بچي را پیدا کړئ جالي ورپسې غریب 40 سال دی میانس کې تیر شوي دي سونا 40 کاله زوی غیب د یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي دا هغه بل زوی پته مته نه لګي صرف دومره وه چې قافلې والا تصدیق وکړه چې او دا زوی د وجلې نه دی دا دویم او دا بادشاهي سار کړی دی په غلا کې نو دوی غریبانان لاړل نو چې لاړل یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیه السلام ته عجیبه درخواست کوي یوسف علیه السلام ته خو لاول دا خبره کوي وی مونږ راغلی یو مونږ د پیغمبر بچي یو او زمونږ په پلار نیکه ډېر ظلمونه شوي دي زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام اوس دا درخواست کوي رحم راوړي د بادشاه پړه کې زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام په هغه ډېر ظلمونه شوي دي د وطن نه راشړلې شوي دي په اور کې اچولې شوي دي زمونږ بل د هغه زوی چې اسحاق علیه السلام په ډېره موده پس زمونږ نیکه له خدای دا زوی ورکړ د هغه نه پس خدای پاک هغه له یو بل پیغمبر زوی ورکړ چې نوم یې یعقوب دی
او هغه سره هم ډېر زیاتې شوې دي. هغه زوی یې چې چا شر مخکې تختولی او هغه پلار زمونږ په سترګو ړوند دی ړوند. او یو خط یې ورکه د یعقوب علیه السلام د طرف نه د یوسف علیه السلام په نوم خط یې والا ورکه. وی دا زمونږ بابا دا خط را کړی دی. دا خط وګوره. یوسف علیه السلام چې خط وکته نو په خط کې لیکلی دي من یعقوب صفی الله و نبی الله الى عزیز مصر. دا خط د یعقوب علیه السلام د طرف نه دی چې د خدای پیغمبر دی او د خدای ډیر مقرب دی. او دا خط چاته دی؟ الى عزیز مصر، د مصر وزیر اعظم او بادشاہ ته دا خط. السلام علیکم ورحمت الله. او بیا ورته په خط کې لیکي چې زه د خدای پیغمبر یم او د عاجزۍ او درخواست ته کوم. زما مخکې یو بچی و یوسف، هغه زما نه روغ شوی دی، ګډوډ شوی دی. هغه پسې مې دومره جړا کړې ده اوسه پورې جاړم چې زه په سترګو ړوند شوی. او بل بچی زما تا نیولی دی، تا سره دی. نو زه ډېر د عاجزۍ درخواست کوم چې زما دا کم بچی تا سره دی، دا مهرباني وکړه زما دې زامنو ته حواله کړه چې ما ته یې راولېږي چې زه پرې د هغه خپل مړ زوی د هغه روغ شوي زوی هغه امیدونه برابروم او هغه غم پرې زه غوڅوم. چې یوسف علیه السلام او دستخط یې ورته کړی د پلار خط وکته او دا د پلار دا داستان یې وکته نو بې اختیاره په ژړا شو. ویې ژړل. بنیامین یې ځان سره په تخت کېنولو او هغه خپل شاهي چې کومه هغه تاج و هغه یې لرې کړ او دې بادشاهانو به په مخ باندې یو روبند اچولی و چې زمونږ مخ باندې دار چا سترګې نه لري هغه روبند یې لرې کړ. او دې وروڼو ته وایي هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه؟ تاسو ته پته ده چې یوسف سره او د هغه ورور سره هم څه کړي؟ خبر یې؟ چې هغوی ورته وکتل انک لانت یوسف، ته یوسف یې څه؟ ته یوسف یې؟ وی انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف یم دا مې ورور دی. قد من الله علینا، الله په موږ احسان کړی دی. تاسو ظلم وکړو خو الله احسان وکړو، مهرباني وکړه. زه اوس نورې خبرې پرېږدی، دا زما کمیس والی اذهبوا بقمیصي هذا فالقوه على وجه ابي یرتد، دا یو سی دا کمیس زما د پلار په مخ باندې ور واچوئ. دی به خدای جوړ کړي. کمیس یې را روان که راتلل، دلته یعقوب علیه السلام څه وایي؟ دلته کې یادی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. دا د غیب علم نه دی، هغه کوي خو مخکې نه به ورته هر څه معلومو. دا معجزه ده، اوس د پیغمبر معجزه ده. دلته وایي وی د یوسف خوشبویي را باندې لګي. که ما ته بې عقله نه وایه د هغه خوشبویي را باندې لګي. د کور بندیانو ته